السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو کتونکو زه شفاق بنگا شیو زل بیا تاسو ته خپل د یوټیوب چینل باندې حاضر ما نن څنګه تاسو به ګوري هم ایران چې کومه غټه حمله په اسرائیل کړې ده هغه تناظر کې کم دغه هټې کې پاکستان افغانستان روس چین او دا ټول هټې کې څه اثرات پیدا کیږي او انټرنیشنل صورت دباو راځي او دی وخت کې کم ملکونه په کم ځای ولاړ دي او ډېر سنگین صورتحال سره مخ دي کوي بل طرف ته افغانستان چې کوم صورتحال دی فلسطین سره کوم صورتحال دی سره خبره توضیح شوې دي چې فلسطین په صورتحال یا فلسطین ولا افغانستان طالبان نه سوغواړي په حواله سره او بل اهم هغه د تاسو په یو باندې افغانستان ایران سره تړل شوی دی ځکه مې چې نن تاسو سره دا وضعیت کومه د لیست په تاسو سره شیر کومه نیکټا چې کوم تاسو پیژندي انټرنیشنل چې کوم کاونټر ټیرریزم جوړ شوی د اتارټي هغه چې کوم ډول شي نیکټا چې کوم دغه د دهشتګردو تنظیمونو هم دغه شانتي نور د لپاره اول کوم هغه باندې نظر اچوي هغه کې یو بل نوې 79 نمبر باندې لکه یو کم اتیا نمبر پورې اوسه پورې لیست باندې دوه ګروپونه دي پاکستان کې خو په دې باندې تاسو ته ځلته تفصیلی هم زه در کومه کې د زینبون یو تنظیم چې ځوانانو تنظیم دی د ورته دوی دهشتګرد تنظیم او هغه دلته کې ټریننګ کیږي بیا شام ته ځي بیا څه صورتحال دی هغه سپورټ شو کوي دغه تنظیم باندې دغه 29 مارچ یو کوم باندې باقاعده هغه باندې پابندي لکه په لیست کې شامل کړی شو کله ګرځول شوی دی دغه شانتي تاسو ته څنګه ویل چې اتیا ادیب د ټول صورتحال باندې به تاسو سره تفصیلی خبرې کوم خو تاسو نه ریکوست هم دا کومه چې زما دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او څه کامنټس کا تاسو خپل په نظر کې وي ما سره شیر کولای هم شي او دغه تاسو نه غدا خو اول برازو په ایران صورتحال چې ایران ډیره غټه کوم حمله ده په اسرائیل باندې کړې ده په دې تناظر کې یو خو فلسطین په حواله سره چې کوم مظالم تاسو ګوري حماس سره هغه سره چې کوم زو میاشتو بختورو میاشتو کې چې کوم نمونه اسرائیل سره د شریکدار چې کوم امریکا دا برتانیا دا نور ملکونه دي دا ظلم ته چې کوم روانو دا خو یو خط تناظر کې د اسلامي ممالک د لپاره یو خ لکه زه ته وایم چې تکاتفر میسج دی او په اسرائیل باندې دغه چې کوم مزایل حمله شوې دي او تقریبا 15 غنټو پورې دغه جاری وي او دا کې چې کومه تزرعي دي یا کوم خبرونه دي تاسو وګورئ هم په کې ډېر زیات نقصان رسول شوی دی او خاص کر دغه مزایل چې کوم وو هغه د اسرائیل چې کوم پارلیمنت ته هغه پورې رسیدلی دي او هوایي ډګر مو ته کړي دي خاص تنصیبات چې کوم دي هغه پنهخه کړي دي یو خوف ایراس پیلاو شوی دی بل طرف ته امریکا باندې هم ډیر غټ دباو او یو پریشر راغلی دی برتانیا امریکا خو الریډي ولاړ دی اسرائیل سره او دی په تناظر کې به هغه جوابي حمله کوي خو دې سره کتا اوس وګورئ اسرائیل سره په دی وخت کې کول کر پاکستان هم بیان یو ډیر لیټ راغلو او کول کر هم نه راغلی او دغه یو لم لیټ نه کار اغسته دی بل طرف ته کتا اوس وګورئ افغانستان روس ایران چین دغه شانتي نو کوم خاص کر ترکی ورته ذکر کوم ترکی کول کر سامنے راغلی هغه دغه ویلي چې بالکل دایو هغه د څنګه طالبانو ویلي چې جایزه حمله ده نو دغه شانتي تاسو ګورئ چې خطه کې یو قسم راغلی دی او دی په ولې سره اثرات سدي پاکستان افغانستان دغه شانتي نور او بیا تنظیم خبره مې سکړی ده هغه تنظیم د ځوانانو تنظیم په پاکستان کې څه کوي او کم زیاته د کیږي او د دې اړیکې کم سره دي دا ټول صورتحال واضح کومه خو دغه عملې د وجنه ډېر ملکونه هم سره مخامخ شول اوس دا نوې بلاګ جوړېدو خبرې چې کومې کې دي یا نوې بلاګ چې کوم جوړیږي بیا خاص کر په دغه پاکستان چې کوم افغانستان انډیا دغه شانتي نور چې کوم ملکونه دي چین روس دا کم طرف ته بزي او دغه خید بلاک وجنه به کم عاشي هم دغه شانتي نور صورتحال واضح کیږي غوم تاسو سره تفصیلی کومه خو دی وخت کې چې کوم انټرنیشنل یو لابي دا هغه هم چلیږي او دی وخت کې امریکا یقینا چې پاکستان خپل لاس کې نسی او نمدا شانته کوشش کی چې افغانستان هم عمل لاس کو نسی خو افغانستان په دې حواله سره ډېر کول کې راغلي دي بل افغانستان حواله سره بل خبردار دي چې فلسطین چې کوم حماس د سیاسي سربراه دی هغه اسماعیل هنیات سره باقاعده ټلیفون رابطه شوې ده او یو خو د چې کوم د اسماعیل هنیات د کوم سربراه دی د حماس هغه
په دغه فلسطین کې ډېر لوی نقصان هم شوی دی او زمانه پکې شهیدان شو په حواله سره د وزیر خارجه امیر خان متقی بقاعده سره په ټلیفون رابطه کړې ده او د همدردي اظهار وکړ دا خو یو خبرونو حواله ده خو اندرونی خبر ده چې لکه څرنګه کې یو خبروم راغلی دی چې حماس ولا د سربراہ اسماعیل خنات ویلي دي چې موږ به د طالبانو په طرز خپل جدوجہد جاری ساتو او موږ امید دی چې ضرب په فلسطین باندې خپل کوم حکومت ته د حکم د ظلم زیاته د بنکو او جوړ کو همغه کيو د کی اشاره کوم د طالبانو په طرز حکومت نو دی وخت کې طالبان کوم دی افغان طالبان باقاعده توګه یو قسم حماس ته انټر شوی دی او په دغه کې ویل کېږي دا چې هغه سره زیاتره حکومت چې کم دی باقاعده شروع کړی دی افغانستان طرف نه او د اسلامي مملکتو لپاره نورو ته هم پکار ده چې د سره خاص مخامخ راشي ودګي خو چونکې سیاسي تناظر نو په پټا چې کم امداد یې فلحال جاری دی خو دا یو صورتحال واضح شو چې دی وخت کې افغانستان فل فوکس چې کم دی په فلسطین هم اخسته دی او کوشش لري چې حماس سره ودګي او دغه چې کوم د فلسطین کې ظلم بربریت کم مسلمانانو باندې دغه ظلم یو انتها دی چې هغه مخنیوي وکړي او دغه کې به تاسو ته مخته خبرونه راځي او تاسو ته به خبرونه واقعي کول کې راځي خو تاسو ته مې لږ شان د اشاره درکا اوس راځم زما ویډیو ولویږم خو دا ډېر امپورټنت خبره ده لازمي اوري چې پاکستان کې اوس یو بل تنظیم باندې دا یو کم دی 29 مارچ 2024 باندې چې کوم لیست تاسو ته اوس دغه ښکارم کومه چې په لیست کې باقاعده توګه د نیکټا نه باقاعده یو قلم کرځ کول شوی دی زیبون برګیډ په نوم باندې تنظیم چې کوم دی هغه باندې هغه لګول شوی او د کی دا ویل کېږي چې زیاتره ځوانانو دغه یو دهشتګرد تنظیم ته باقاعده په دلته کې پاکستان خیبر پختونخوا علاقې به ته زوخه منونه وزه اخلمه خو په هغه ایریاو کې هغه ته باقاعده ټریننګ او دغه شانتي هغه ملويږي او بیا هغه شام تالیګل کیږي او البته کې مختلف جنگجو تنظیمونه چې دی وخت کې ایران چې کوم سپورټ کوي لکه ایران په دې حمله تسلسل کې دوست دغه شی متا سره اوس ځکه وځي کولو چې ایران په دې وخت کې عراق لبنان او شام همدغه شانتي یمن چې کوم دغه ملکونه دي په دې کې یو قسم خپل کنټرول تسلسل چې کوم دی هغه برقرار ساتل دي او دغه شانتي کته سو ګوري بشار الاسد صدر چې کوم دی د شام یو مخالف غمنه سره تنظیم بقاعده ولار دی دغه شانتي په دې حواله سره هم لږ تفصیل کې به درځم چې دا څوک دی او څنګه په دې سره ولار دی خو ایران حواله سره دغه چې کوم حمله مې تا کوله او پاکستان تنظر کې خلک وایي چې پاکستان کول کړ ایران سره ودرېږي خو دلته کې چې کوم معاملات دي هغه تاسو ته لږ ښکاره کومه چې دا زیبون برګیډ او چې کوم نیکټا ویب سایټ باندې تاسو کتئ شي باقاعده نیکټا ویب سایټ کولاو کې تاسو ته ولیدئ شي په 79 نمبر باندې زیبون برګیډ بولل چې اوس په ادم تاسو ته وایم چې 79 نمبر پورې دوره تنظیمونه پاکستان کې کار کوي سره د ټي ټي پی ولا کم تنظیمونه دي نه علاوه څو تنظیمونه کار کوي او دلته کې هغه خپل چې کوم ګروپز دي یا سټیټ خلاف کوم کاروي نه دي هغه کوي نو دا تاسو سره دا اهم خبره په دی کوله چې ایران سره پاکستان کول کړ ولې نه ودیږي هغه وجه دا چې ایران داسې تنظیمونه یا داسې دهشتګرد تنظیمونه چې هغه خپل مقاصد د پاره یا شام لبنان دغه نور سره کیږي هغه وجنا پاکستان کې هغه سپورټ کوي او هغه سره مرستي کوي دلته نه بقاعده ټریننګ یو تسلسل چې کوم روان وي نو پاکستان هم په دې حواله سره کته مخکې ورزوم لیدلی وی ایران سره په دې شړې باندې هغه خپل منځ کې یا تنازعات روان دي نو دی وجنا هم پاکستان یا کول کر ایران سره سپورټ نه کوي لکه دا تاسو ته ویل چې 29 مارچ باندې ګورئ دا لیست کې راغلی او دا زیبون تنظیم چې کوم دی باقاعده اړیکې کوم دي ایران سره لګي او دا ویل کېږي چې دا زیبون نوم څه کوم دی دا بی زینب رضی الله عنها په نوم باندې دا یو ګروپ چې کوم دا کار کوي ولې چې تاسو ته پته ده چې بی زینب پیروکار چې کوم دی هغه هم یو بل ټاپک ته خو به حال تاسو ته دا اړیکې او خولې دی وخت ډېر خلک یا ډېر میډیا مې تاسو ګوري چې پاکستان باندې تنقید هم کیږي چې دی وخت ایران سره ولې
په اوګه نو درېږي نو هغه وجوهات څه کوم دي هغه پاکستان ته ایران ترمنځ څه داسې خبرې دي چې هغه ډېر زیاتې مړي که څنګه په ایران حمله کړې او پاکستان حمله وکړه د نږدې ورځو کې هغه خبرې مشته خو اندروني چې کم کیسې دي تاسو ته مو الریډي وښولو چې په نیکټ ویب سایټ باندې تاسو تللی شئ دا زینبون برګیډ په نوم باندې به تاسو 79 نمبر باندې دا لیست هم وګورئ چې دا کله دم که او دغه تنظیم باقاعده دلته کې ټریننګ کیمپونه دي د ټریننګ کېږي د کې ځوانان شاملوي دا ځوانان بیا شام ته استول کېږي بیا د مختلف کوم دغه ګروپونه دي یا د وایي چې خپل مقاصد د پاره چې کوم استعمالي ایران هغې لپاره دا یو قسم ټوریسټ ویل کېږي چې دا یو بل د داسې خو ایران سره مختلف لکه تاسو کتلی شئ چې حماس سره هغه سره یا نور داسې خپل تنظیمونو یو دي خو بل تسلسل دی خو د پاکستان په حوالې سره مې تاسو ته د عزیز لګنې کلیر کولو یقینا چې تاسو به په دې باندې لږ څه کلیر شي وي او امید لرم ان شاء الله نوې مخته هم تاسو سره نوې تازه صورتحال واضح کوم او خو دا ویډیو تاسو چې اخیره پرې دلی تاسو شکریا به هم ادا کوم او اخیره کې تاسو ته بیا ځل په کوم کچا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ او خپل مینی اظهار سره لازمي وکړئ ان شاء الله چې په ډیټیل سره لږ صورتحال هم تاسو سره واضح کوو خوشحال او آباد اوسئ